دښمني هغه بلا چې له امله یې خلک د ژوند په خوږو او خوشحالیو نه پوهېږي او دښمنې کورنۍ د یو بل د وینو تږي او یو بل پسې ګوته په ماشه ګرځي چې د غصې تاو د چا پر وژنه سوړ کړي. خو د اسلامي امارت په بیا ځل واکمنېدو سره د ننګرهار په ډیری ولسوالیو کې د کلونو پاتې دښمنۍ او شخړې پر دوستۍ بدلې او هواري شوي دي. د کامې مرستیال ولسوال مولوي محمد سعید عمر وایي کامه کې 40 لوی دښمنۍ چې پر مهال وژنې هم پکې شوي له ډلې 14 حل شوي او پاتې هغو باندې کار روان دی چې حل و فصل شي. دا خو داسې دی چې موږ ته چې کومې عریضې راغلې وي نو دا تقریبا 40 د قتلونو موضوعګانې راغلې وي، هغو کې 14 حل شوي دي او 11 باندې کار روان دی او ارادم او عزم هم دا دی چې انشاءالله العزیز چې دا کوم خلک پاتې دي موږ ملکانو نه لیستونه غوښتي دي چې څه لیستونه چې دي نو هغه موږ ته راوړئ او په هغو باندې ملکانو ته موږ کار ورکوو چې دې باندې کار وکړي او په خوښۍ او خوشحالۍ باندې باید دغه خبرې سرته ورسیږي او داسې انشاءالله العزیز ظلم به هم نه کیږي او داسې د دوی په خوښه باندې انشاءالله العزیز موږ دغه کارونه روان کړي دي. د کامې ولسوالۍ قومي مخاور حمید الله مومند وایي د اسلامي امارت له دې کاره خوشحاله دی چې د ننګرهار په ډېری ولسوالیو کې دښمنیو ته د پای ټکی ایښی. په ځانګړي ډول کامې ولسوالۍ کې هم ډېری دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړي دي. ډیری پیښې حل شوي دي، لږ څه به پاتې انشاءالله او موږ د خپل نظام نه مننه کوو او انشاءالله دا هم په خلاصېدو دي او موږ ډېر خوشحاله یو، موږ ولسونه راضي یو، الله تعالی دې زموږ مشران زموږ علما خوشحاله لري، الله دې دا نظام دایم او قایم لري. انشاءالله لږ څه به پاتې او دغه اکثره فیصلې شوي دي او دا لږ چې پاتې دي دا به هم الله وکړي د خیره دی وخت کې. د همدې ولسوالۍ یو بل قومي مخاور سنک رسولي کامه کې ژر تر ژره د پاتې نورو بدیو د ختمېدو غوښتنه کوي. او زمونږ د امارت اسلامي دا غوښتنه ده چې ډیری دښمنیانې زمونږ په ولسوالۍ کې ختمې شوي دي او بعضې پاتې نو امارت اسلامي نه زمونږ دغه غوښتنه ده چې دغه پاتې دښمنیانې هم ختمې شي او په دوستۍ باندې بدلې شي. ننګرهار کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست په هڅو سلګونه دښمنۍ او شخړې هواري شوي او هغه کورنۍ اوس په سوله امن او خوښیو کې ژوند کوي چې مخکې به د یو بل په وژلو پسې ګرځېدل.